وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين اسلام درنو قدرمنو عزت مندورنو دتیرو خطباتنا دا موضوع شروع چه دنیا تا چه خیرنا رحمتنا برکتنا رازی دا الله رب العالمین دا بندگی پا بنیاد او چه سمرا عذابنا غضبنا قهرنا لعنتنا رازی تا دا انسانانو دا گناهونو پا بنیاد اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان کے فرمائی چه پا وچا ولونده که چه کم فساد پیدا کیگی دا پا دی وجه چه خلق دا اللہ نافرمانی وکی دا آغ نافرمانی اثر وشی پا انسانانو زمکا وچا ولونده که فسادون پیداش د انسانانو
د زړه ارمانونه او په ژوند کې ډېر مهم نعمتونه یو دوه دي. یو نعمت دا دی چې په ملک کې، علاقه کې، کلي کې امن موجود وي. ځکه چې د دنیا هر سهولت موجود وي لیکن امن نه وي. هر سړی ته د سر خطره وي، د مال خطره وي. هر سړی خپل هر لحظه کې خپل مرګ په خپلو سترګو ویني. د انسان د ژوند په خوږو نه پوهېږي. دویم د رزق پراخي چې یو انسان ډیر د دنیا سهولتونه ورته موجود وي لیکن د رزق انتظام نه وي، فقر وي، مسکنت وي، بچي ورته د ولږې نه چنګېږي او د ده وس او طاقت نه کېږي چې خپلو بچو له اوچه روټۍ پیدا کړي، نو دا انسان د ژوند په خوږو پوهېږي نه. مونږ ته رب العالمین د دې خبرې خبر راکړی دی چې دا دواړه نعمتونه انسانانو نه چې اخیستل کېږي، نعمت د امن او نعمت د رزق، دا د انسان د ګناهونو په وجه چې کله انسانان د الله نافرماني وکړي، الله د دوی علاقه، د دوی ملک کې بد امني زیاته کړي، ته زما سر ته منصوبه جوړوه او زه ستا ته، ته ما ته کنده کنه او زه تا ته، ته زما مال ته کنده کنه او زه ستا مال ته، ته زما د مال د لوټ کولو کوشش کوه او زه ستا. دا په دې وجه چې نعمت د امن یو عظیم نعمت دی چې کله بندگان د الله صحیح بندگی کوي، الله دا نعمت ورکوي، کنه یې ترې اخلي. او کله چې په ځمکه کې، په علاقه کې ولږ او فقر زیات شي، څوک د خپلو بچو د رزق بندوبست کولی نشي، سوال ته محتاج شي، عزت لوټ کولو ته محتاج شي او هغه نقصاناتو کې واقع شي، دا هم د ګناهونو په وجه. الله رب العالمین قرآن کے فرمائی وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله د یو کلی حال بیانوي چې یو کلی و، دغه کلی ډېر د امن والا کلی و، دیګ ته رزقونه د هر طرف نه را روان و. کله چې دې قوم د الله د حکمونو نافرماني وکړه، د الله د نعمتونو ناشکري وکړه، الله رب العالمین د دوی امن په یره بدل کو او رب العالمین د دوی د رزقونو پراخي په ولږه بدله کړه. عام علما د دې مثال د مکه مکرمه ذکر کوي چې مکه یو داسې کلی او علاقه و چې په دې کې امن و. قرآن کې الله وایي اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، ولې موږ حرم د امن والا ځای نه وګرځولی. د ده په باره کې فرمایي یجبا الیه ثمرات کل شی، دې ته د هر د دنیا د کنجو کنار نه رزقونه راوړل کېدل. خو کله چې دوی ته د الله د طرف نه یو رسول راغلی او د الله حکمونه یې ورته پیش کړل، دوی د الله د حکمونو نافرماني شروع کړه، الله په دوی باندې بېرته یره راوستل او قحط پرې راغلی، قحط تر دې چې سرمنې یې وخوړلې، د څاروو سرمنې، او تر دې پورې چې د کجورو هډوکي هغه به دوی جوړول. زموږ خوږو وروڼو، الله رب العالمین د انسانانو رزقونه د بندګۍ په وجه باندې پراخوي، او چې کله ګناهونه وکړي د ګناهونو په وجه باندې تنګېږي. دا هغه د برکت رزقونه، د خیر رزقونه، مبارک رزقونه دسي، اگر چې بعض انسانانو باندې امتحان وي،
هغوی ګناهونه کوي، هغوی نافرمانیانې کوي او رزقونه پراخیږي. دا د استدراج رزق دی، د استدراج. بعض انسانانو باندې الله داسې امتحان راولي چې د ګناهونه ډېروي او الله پې رزق پراخوي تر دې چې سم سرکش شي. الله وی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. چې سم سرکش شي کنو په سرکشۍ کې انتها ته ورسېږي، الله بیا یې راونیسو. نو دغه د استدراج رزق دی، الله د عذاب د پاره ډېروي. نور د برکتونو رزق مؤمنانو له چې کوم رزق ورکوي دا د طاعات او د عباداتو په وجه ډېرېږي او چې ګناهونه وکړه دا ختمېږي، بلکې د دې نه برکت الله الوزي. همدغه وجه د زما خوږو ورونو نن سبا عام طور مسلمانانو سره د دې خبرې سوچ دی، فکر دی چې زمونږ په رزقونو کې برکتونه نشته، کار روزګار کوم او څه خیر پکې نه راځي، برکتونه راته نه میلاویږي. د دې بنیادي وجه دا د زما خوږو ورونو چې کله یو انسان د الله نافرماني شروع کړي، الله یې د رزق نه برکت والوځي. موږ ته د الله نبی په تجارت کې یو ګناه ښودلی ده چې دا یو ګناه دې وکړه که نه ولو که ډېره ګټه دې وکړه خو برکت به ترې والوځي، چې هغه دروغ دي. چې په تجارت کې دې دروغ وویله که نه د ستا د بیع نه برکت والوت. دویم چې تجارت کې دې خیانت وکړه، هغه نقصان او عیب دې د سیز پټ کړه، الله د دې په وجه باندې برکت اچوي. حدیث د حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ کې فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی البیعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بایع او مشتری لا اختیار دی چې هغه خپل بیع او سودا چې دی هغه نافذوي او کنه به ته فسخه کوي. خو که دې دواړو یو بل ته رښتیا وویل او حقیقت بیان که خبره پټه نه کړه، ولو که ګټه به کمه خو برکت به پکې ډېر. او که چرته دې دواړو خپل مابین کې د یو بل سودا د بیع عیبونه پټ کړل او یو بل ته دروغ وویله، ګټه به ډېره حاصله کړي خو برکت به د هغې نه والوځي، برکتونه به د دې په وجه باندې ختم شي. زما خوږو او عزتمندو ورونو، قرآن عظیم الشان کې یو 10 مواضع داسې دي، 10 چې 10 مواضعو کې الله رزق او عبادت یو ځای ذکر کړی دی. قرآن کې 10 مواضع داسې دي چې الله د رزق ذکر هم کړی دی او د عبادت رزق ذکر هم کړی دی. الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. الله فاعبد واصطبر لعبادته لا نسألك رزقا. دا وجه دا ده چې 10 کرت الله زمون ذهن کې دا خبره کوي که د الله صحیح بندگی دی وکړه، معمولی کار روزګار به شروع کړي، معمولی سبب به استعمال کړي، الله به پکې برکت واچوي او پراخه رزق به درکړي. او که یو انسان ډېرو رزقونو خاوند دی او ډېر رزقونه یې خو چې یو ګناه یې وکړه که نه ټول رزق ته الله اخلي. امام بخاری رحمه الله په صحیح کې یو روایت راوړی دی، حدیث الاعمى والاقرع والابرص. 3 کسانو چې یو گنجی او یو ړوندو او یو د برګي بیماری والاو، الله رب العالمین پراخه رزقونه ورکړو. بیا ورته یو ملائک د یو سوالګر په شکل راغلی، سوال یې ته وکړ، د سوالګر له څه ور نه کړل. دی یو ړوند چې دی هغه سوالګر له د سوالګر حصه ورکړه. نو د دې دواړو نه الله دا ټول رزقونه واخیستل او زوړ فقر ته بیرته واپس کړل. په دې وجه باندې چې دوی د الله رب العالمین
د یو حکم نافرمانی وکړه چې الله وایي سوالګر دپاره حق دی سوالګر ته د هغه حق ورکړه د یو ګناه په وجه ته الله ټول رزق واخیستلو الله نیست و نابود کړه موږ ته چې الله رب العالمین د پراخه رزقونو خاوندان ښیي چې هغوی سره ډېر د رزقونو پراخي وه خو چې کله د الله د حکمونو خلاف وکړو الله د هغوی ټولې خزانې واخیستلې د هغوی نه او هغې خلکو ته یې ورکړې چې هغوی فقیرانو مسکینانو غریبانو ډېر کمزوري ګڼل کېدل موږ ته رب العالمین د موسی علیه السلام د قوم تذکره کوي چې دوی د قوم چې دی هغه فرعون په غلامۍ باندې نیولې او نوکري پې کوله ډېر ضعیفان ګڼل کېدل او فرعون سره خزانې ډکې وي هر شی وله الله ورکړی هر قسم خزانې ورته الله ورکړی وي تر دې پورې چې هغه د غرور او مستۍ په حالت کې دې ته رسېدلی و چې انا ربکم الاعلی یې ویلي و انا ربکم الاعلی لیکن کله چې د الله حکمونه شاته وغورځول الله په بحر کې ومنډه قرآن کې الله وایي واورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون في مشارق الارض ومغاربها التي باركنا الله وایي دې ضعیفانو خلکو ته من آغا د ځمکې مشرقونه او مغربونه دوی له ورکړل وجه دا وه چې دوی د الله بندګي کوله او هغوی د الله د حکمونو نه نافرماني کوله دا ډېر بهترین قوم دی او دا د الله د طرف نه توفیق دی چې تا ته د نیکو عمل توفیق میلاو شو او چې کله تا ته د نیکۍ توفیق میلاو شو ستا په لاس کې الله رب العالمین د خیر چابي درکړه د خیر چابي ځکه ښکلي ښکلي رزقونه هغه د دې عبادتونو په وجه باندې راځي دی وجه نه نوح علیه السلام چې کله وفات کېده نو خپل بچي ته یې د دوو خبرو حکم وکړو او د دوو څیزونو نه یې منع کړل ورته وویله چې لا اله الا دوو څیزونو نه باندې درته حکم کوم چې یو لا اله الا الله وایه ځکه دا د ځمکې او اسمانونو نه درنه کلمه ده او دویم ورته ویل سبحان الله وبحمده وایه وی ولې فانها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء دا فانها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء دا د هر سیز د هر مخلوق ذکر و اذکار همدا دی چې سبحان الله وبحمده وی لکه قرآن کې الله وی وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم او څومره مخلوقاتو ته چې رزق ملاویږي د دې ذکر په وجه ملاویږي چې سبحان الله وبحمده دویم زما خوږو ورونو امن هغه د ګناه په وجه باندې د انسانانو د ملک نه د قوم نه د کلي نه ختمیږي کله چې یو قوم د الله رب العالمین نافرماني شروع کړي الله په دې داسې خلک مسلط کړي چې هغوی د دوی عزتونه لوټ کوي د دوی امنونه لوټ کوي دوی پریشانه کوي یو اثر کې داسې راغلی دی د رب العالمین مخکنو د اسرائیلي روایت کې اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني کله چې هغه خلق زمانہ فرمانه وکي کم خلق چې ما پیژني نو زه په دوی داسې ظالمان داړماران مسلط کوم چې هغه به ما نه پیژني او د دې تصدیق د الله په کتاب کې دی قرآن کې الله فرمایي بني اسرائیل چې هغوی د الله محبوب مخلوق الله ول غرواله ورکړی وانی فضلتکم علی العالمین پای کې الله نبوت نازل کړو کتابونه نازل کړو پراخ رزقونه من او سلوا رزق دوی ته حواله خو کله چې فساد شروع کنه دوه کرته الله سورۃ بنی اسرائیل کې وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا هیڅ چلو شو چې کله غوی فساد شروع ک الله وی بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الديار
الله په داسې یو ظالم مسلط کې چې هغه به الله نه من الله داسې ظالمان په مسلط شو هغه په حمله وکړل چې هغه د الله نه من بیا او د دوی سم بي عزتي وکړه کنو کورونو ته نه وتل د کورونو بي عزتي وکړه د زنانو بي عزتي وکړه د مشرانو بي عزتي وکړه امن ختم شامن لکه عام طور باندې زما خوګورونو منګه او تاسو دا یو چغو چې ملک به امن څنګه راشي علاقه کې به امن څنګه راشي او ځان ته نه ګورو چې زمن ژوند د الله د حکمونو څومره خلاف دی تخبل عمل ټیک د الله د حکم موافق او چلےګا الله به دسه بهترین خلق پتا مسلط کی چې هغه په ملک به امن راشي چې ته د الله نافرمان ای الله هغه بندگانو ته وعید ورکړه دې تهدید او دمکی ورکړه دا چې کله د الله نافرمانی کوي فاذاقها الله لباس الجوع والخوف الله وی لګه می پر واستل او ير می پر واستل په دې وجه چې دوی د الله نافرمانی کوي زما قدر من او عزت مند ورونو یو بل سوچ عام طور باندې عام مؤمنان شکایت کوي چې یاره په دماغو می بوج ده په زړه می بوج ده پریشانی ده او ټینشن ده او دا ده زندگی تنگ ده ژوند خو نه راکوي والله دنیا کې تنگ مو پریشانی ده زما خبرونو دا پریشانی نه په زړونو د الله د نافرمانی د وجه ناراضي عام طور باندې دی مشرانو نه پوښتنه وکړي چې په خوا ګناهونه کمو د الله نافرمانیان کم وي ډیر داسې ګناهونه دي چې مشران پیژني نه چې دا موږ لا څوک کوي او داسې ګناه هم څوک کوي نو دا خبرې د هغې په دور کې نه وي د خوشحالۍ دور و د ښه د ترقۍ دور و په دې زړه کې یو خپل چستي وه یو مستي وه 50 کاله شپېته کلن نه وروستو خلک ویله غم دی او پریشاني ده هلکانو به دا پېژندنه چې ټینشن څه ته وایي او د زړه بوج څه ته وایي او د دماغو بوج څه ته وایي نن سبا کشران ځوانان وایي یاره پریشاني ده او ټینشن دی او تنګ یم دنیا کې تنګ یم بلکې ډېر ځوانان تاسو وینئ خودکشي وکړل ځانونه یې قتل کړل دا ولې د الله نافرمانی د وجه نه چې کله د الله نافرمانی ډېره شي ورونو دې زړه نه هغه خوشحالي ختمه شي پریشاني راشي کله چې دا آیت نازل شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من یعمل سوءا یجز به هغه انسان چې د الله نافرمانی کوي او ګناه کوي هغوی ته به د هغوی سزا ضرور ملاویږي ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه راله د الله نبی ته ویل چې یا رسول الله نزلت قاسمه الظهر د الله رسول داسې آیات نازل شو چې زمون ملای ماته کړه یو بل روایت کې راځي چې بعض صحابه کرامو د الله نبی ته ویل کیف الفلاح بعد هذه الايه اذا الله رسول د دې آیات نه رسته به موږ څنګه کامیابي ومونو چې موږ ته د هر ګناه سزا ملاویږي او زمون ګناهونه به شمار دي ګناهونه نو موږ به څنګه کامیاب شو دا وی خیال دا و چې د جزا نه به مراد د جهنم سزای د جزا نه به مراد د قیامت سزای چې د هر ګناه سزا زمون قیامت ته ایثاریږي او قیامت کې مونږ ته د دغه ګناه سزا ملاويږي نو مونږ څنګه کامیاب شو مونږ خو تباہ شو کنه مونږ خو برباد شو ځکه ګناهونه ډېر زیات دي هغه ورته ویل چې یا ابا بکر الست تنصب الست تحزن الست تصيبك الاوى قال بلى يا رسول الله قال فذلك ما تجزون به ولی ابو بکر تا باندې په دنیا کې ستړیا ناراضي خفګان ناراضي غم ناراضي مصیبت ناراضي وی ولی ناراضي وی دغه سزا مراد ده یعنی کله چې یو انسان د الله نافرمانی وکړي الله به پریشانی راولي الله به غم راولي الله به مصیبت راولي په دې وجه چې د الله د حکمونو خلاف یې کړی دنیا کې نن عام طور باندې چې ګناهونه ډیر دي کنه
به خاص کر دا عالمگیر فتنه چې ده چې د هر عام او خاص په جیب کې پرته ده د انټرنیټ فتنه چې لحظه لحظه مجلس یو نشه ګرځېدلې ده د ټولو عوام او خواصو د صالحینو او د غیر صالحینو د علماو او د قراو یو نشه ګرځېدل چې مجلس کې یو دو درې کرتې راویستلې نه نو ساعت پې نه تېرېږي او دا یو دینه څوک خلاص نه دی او دا هغه فتنه ده دا هغه فتنه چې د دې د وجې نه زمونږ او ستاسو په معاشره کې پریشاني ډېره زیاته عامه ده د وجې نه د بعد نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی و 1400 کاله مخکې چې اوسني بعضې معاصرین علما یې دا شرح کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و انی لأرى الفتن تقع خلالکم كوقع القطر زما امتا زو وینم چې فتنې ستاسو د کورونو مینس کې نازلیږي او داسې نازلیږي لکه د باران څاڅکي وای د الله نبی ویلي چې دا فتنې د بره نه نازلیږي او دا د انټرنیټ فتنه چې د دام د دې قمر مصنوعي نه سره تعلق لري او دا د بره نه نازلیږي د کنکشن د بره نه اخلي د ډېرو معاصرینو علماو رایه همدا ده چې د الله نبي ګویا که 1400 کاله مخکې دې د انټرنیټ فتنې ته اشاره کړې ده چې د الله نبي فرمایلي و زه وینم چې فتنې ستاسو په کورونو کې داسې راورېږي که نه لکه څرنګه چې د باران څاڅکي ورېږي نو ځکه پریشانیانې زما خوږو ورونو دومره عامې دي د ګناهونو یو لوی ضرر دا دی زما خوږو ورونو چې د دې په وجه باندې د انسان علم سلب کیږي دا جهالت چې په دنیا کې ډېر عام دی همدا وجه ده چې ګناهونه ډېر زیات دي هغه علما چې هغوی علم کړی و هغوی نه هم علمي منصب پاتې دی په ژوند کې هغوی چېرته دیني مسله بیان نه کړي کتاب روا نه کړي طلاب العلم هم په ګناهونو کې مبتلا دي نو د دې د وجې نه علمونو برکتونه والوتل په ټوله مدرسه کې به چېرته یو څو کسان په سبق باندې پوهېږي نور ټولو خلکو ذهنونه د دې ګناهونو اثر د وجه نه خراب شوي دي ځکه علم ډېر عظیم شرف دی زما خوږو ورونو ډېر عزت دی ډېر عظمت دی دا د انبیاو وراثت دی د الله هر انسان ته نه ورکوي د الله هغه بنده ته ورکوي چې الله ته عاجزي کوي الله رب العالمین ته تضرع کوي ډېرې زاریګانې کوي دا هغه نعمت دی چې قرآن کې الله خپل نبي ته وایي ته دعا وغواړه زمانه چې دا نعمت راله زیات کوه وقل ربي زدني علما خوږو طالب العلمانو ورونو چې علم لارې درته الله سانې کې طریقه دا ده چې الله ته به ډېره زاري کوئ ډېر طاعت او بندګي به کوئ د الله د ګناهونو نه به ځان ساتئ دیو جنا زمونږ او ستاسو مشرانو سره چې قوي علمونه هغوی د الله سی بندګي کوله الله پې د علم دروازې راکولاو کړې د ګناهونو نه نفرت کو یو معمولي غونته کې لغزش چې به دې وشو شپه ورځ به یې جړلې ځکه الله داسې علمونه ورکړي لکه سمندر په مقدار باندې داسې علمونه او کله چې زمونږ دور رالی ګناهونه زیات شو عبادت سره تعلق ختم شو کم شو په دې وجه باندې علمونو دروازې په موږ راوتړلی شو زما قدرمنو ورونو د سلفو په دور کې به هغه علماو تعجب کوو چې ته علم طلب کوې او ته تهجد نه کوې نو ته څنګه دومره ښکلی مقصد حاصلې او الله نه نه غواړې تهجدو ته نه پاڅېږې چې یا الله مال علم راکړه د علم دروازې را باندې کولاوې بیا خاص کر زما خوږو ورونو یو څو وختونه دي دې ته ډېر متوجه شئ که صحیح علم حاصلول غواړئ یو د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی زما عزتمندو چې بنده د الله نه څه وغواړي ورکوي دې ساعت په وخت کې احادیثو کې 2 نشاندهیونه شوي دي یو دا دی چې کله امام د خطیب راځي مسجد ته د دې وخت نه واله تر څو چې مونځ ختم شي په دې بنیاد باندې د صحابه کرامو طریقه دا وه
چې ډېر وختي نه لکه د نن سبا دور مطابق چې سړی اندازه ولګوي د 10 بجو نه به مسجد کې ناست و دا ذکرونه به یې کول او دا په نبی سم به درود ویل او دعاګانې به یې کولې تر دې چې امام به منځ ختم کو. دویم د مازدیګر د مانځه نه وروسته آخرنی ساعت دی. همدغه وجه ده چې د ډېرو سلفو نه نقل دی چې هغوی به تعجب کو چې طالب العلم دا څنګه د مازدیګر وخت د جمعې مازدیګر دی څنګه فالتو عبث په لهو لعب کې تېر کړي. حال دا دی چې دومره عظیم مقصد ته ملا تړلی دی چې دا ډېر دروند مقصد دی لکه غر سورې کول. علم خو دومره ګران دی لکه څنګه چې سړی په دې جواهرو پسې د کاڼو پسې قیمتي کاڼو پسې دا غر سورې کوي او ترې راوباسي. نو علم د دې قیمتي کاڼو نه هم ډېر قیمتي دی. دا لکه غر سورې کول دي مشکلات لري. دیو جن د بعض سلفو نه منقول دي چې چاته د قران کریم د یو آیت مقصد یادو د قران په یو آیت پویدو یا یې حفظو او دې ته يرشه نو د دې پوی شي چې ما څه ګناه کړی دا د الله نافرمانی مې کړی دا عزت او دا شرف را نه زکه واخست. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو الهی اثر نقل کړی د اسرائیلی خو قران کې دا غي تایید دی. وای چې من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم. چا چې په هغه علم باندې عمل وکړي چې د سر دی او علم عملی کو الله رب العالمین با دی له هغه علم ورکړي چې د سر نشته. وای د قران دا آیت په دلیل دی چې والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوا. هغه خلق چې هغه په د الله په حکمونو عمل کوي اهتدا دي ته وای د الله کوم حکمونه چې راغلي دي په هغه عمل کوي الله هغه له علم زیاتای او هغه ته د تقوا لارې اسانای. دیو جن علما دی واقعه کې د قابیل او حابیل په واقعه کې ذکر کوي چې قابیل یو انسان او خيار انسان لکن کله چې یو ګناه وکړه الله ته هغه زکاوت او پویا واخستلا به د کارغنه ذکر کوله د کارغنه چې د الله سره څنګه دفن کینو دا ویل چې یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغرام فاواري سوءه اخي. وی وجداد چې د علم په عقل په زړه اثر کوي په ذهانت باندې اثر کوي. امام شافعی رحمه الله تعالی ډېر زکاوت ورکړو. دا چې کله د امام مالک رحمه الله درس سراله د امام مالک چې دا ولې ډېر سخت زکاوت ولدي او ته ویل چې انی لا ارى الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمه المعصيه. الشافعي زوینه مچ الله ستا په زړه کې یو نور اچول دی یو نور خبردار غوړه د ګناه په وجه دا نور ختم نه کی. علم یو کله او بهترین نور دی د ګناهونو په وجه باندې ختميږي او چې څومره سره د الله بندگی کوي ذکر کوي د الله طاعت کوي دونه د علم د حکمت دروازې په انسان را کولاويږي. الله د خیر دروازې په انسان باندې را کولاوي. زما خوګورونو دنیا کې چې څومره غضبونه لعنتونه مشکلات تکلیفونه راځي د زما استاد ګناهونو اثر دی. یو انسان ته چې ځان پیژني کنه ګناه پیژني هغه به د خپل ځان نه فارغ نشي. هغه به بل سړي ته نظر را نشي چې پلانې کې دا ګناه ده. هغه به ټول عمر ځان ته متوجي چې سړی ځان پیژني او ځان کې سوچ او ګناه پیژني نو هغه ته پته ولګي چې زمانه په هر مجلس کې ګناه کیږي. د دې وجه نه د سلفو په دور کې د بعض سلفو نه نقل دی وی لولا ستر الله علينا لما كلمنا احد وعن بعض السلف لافتضحنا. واذا خو الله ستیر ذات دی پرده اچول خو خی په منګه پردې اچول دي کدا وجه نه نو زمونږ نه دومره ګناهونه کیږي چې مونږ څه بچا خبرې نه وای کړې دومره ګناهونه چې مونږ په شرمونو شرمېدلې. لیکن الله ستیر ذات په مونږ ګناه کو هغه پرده چي مونږ ګناه کو هغه پرده چي مونږ ګناه کو هغه پرده چي.
خو خيار انسان هغه دی چې خپل ګناهونو کې سوچ وکړي د بل کې سوچ نه کوي ځان کې سوچ وکړي خپل ګناهونه مخې ته کې او توبه ته واسي رب العالمین دې موږ او تاسو کړي ګناهونه دې الله موږ ته معاف کړي او رب العالمین پاینده کې د ګناهونو نه وساتي الله د نیکو اعمالو توفیق راکړي او په صراط مستقیم روان کړي الله ستاسو د حکمونو د عملي کولو او استاد حبيب ده طريقه ده عملي قول توفيق راكي أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين